قدرمن هیوادوالو موږ تاسو سره وعده کړې چې د دویم یا غټه انټرویو په هکله باندې به خبرې کوو چې په دویم یا غټه انټرویو کې کوم سوالونه مطرح کیږي، څنګه مطرح کیږي، کوم موارد موږ باید د انټرویو په جریان کې نه وایو، هغه 15 موارد چې باید منع دي هغه کوم یو دي. نو د دې ټولو موضوعاتو لپاره موږ نن تاسو ته برنامه جوړه کړې ده چې دلته نه یوازې چې دا موږ به هماغه موردونه تاسو ته ارائه کوو، د هغې ترڅنګ زموږ هموطنانو کوم سوالونه چې کړي وو هغه به زما دوه قدرمن همکاران او زمونږ خور اغلی هیلۍ سخیزاده چې موږ سره په تخنیکي او په مشورتي برخو کې ډیر زیات همکار دی او دوی هم په زمونږ د حقوقي ډیټابیس مسؤلیت هم د دې ترڅنګ لري. دا به موږ سره په برنامه کې او ستاسې سوالونه به موږ سره مطرح کوي او د هغې ترڅنګ زمونږ ښاغلی مشر ورور جسی سنګ هوادوا چې زمونږ د دفتر د مارکیټینګ د څانګې عمومي رئیس دی او نن دوی هم موږ سره په دغه برنامه کې برخه اخیستې ده. نو تاسو نه هیله کوم چې تاسو خپل صبر ولرئ. دغه برنامه به 15 دقیقو څخه تر 20 دقیقې پورې به وخت نیسي او په دې کې به موږ ټول هغه موضوعات چې د غټه انټرویو لپاره لازم دی هغه به موږ تاسو سره شریکوو. سلام علیکم وکیل صاحب. اول خو تاسو نه ډیره تشکري کوم چې په دې هغه مصروف اسکیجول چې تاسو لرئ موږ ته وخت راکړ تر څو زموږ ډیر هیوادوال زموږ د انټرنیټي صفحاتو کې موږ ته ډیر پیغامونه یې دي، مسیجونه یې کړي، کامنټونه یې کړي دي او ډیر سوالونه د انټرویوګانو په هکله و چې څنګه دوی د خپل هغه انټرویو په ښه توګه سرته ورسوي. نو د هغې په اساس موږ البته هغه ټول سوالونه نه ولې هغه عمده سوالونه موږ هلته ځان سره یادداشت کړي دي چې هغه به تاسو نه پوښتنه وکړو او تاسو تفصیلات ته به غوږ شو ټول انشاءالله. زه به خپل کوشش کوم سره یو ځای. ډیره مننه. اول سوال وکیل صاحب دا دی چې اکثر هیوادوالو موږ نه پوښتنه کړې چې اول انټرویو یا کوچنی انټرویو کوم سوالونه په هغې کې مطرح کیږي که په تفصیل ورکړئ. او دقیقا سخیزاده صاحب کله چې موږ د مهاجرت یا د پناهندګۍ غوښتنه کوو نو موږ دوه انټرویو لرو چې هغه ډیر زیات مهم دي. اگر چې په اوله انټرویو کې ما په سوالونه مطرح کړي دي هموطنانو سره مې شریک کړی، زه غواړم په لنډ ډول بیا هم هماغه 15 او 6 سوال دي چې ډیر زیات هغه مهم او حیاتي دي چې هغه په اوله انټرویو کې پوښتنه کیږي هغه به زه هیوادوالو سره شریک کړم. په اوله انټرویو کې فقط دا 6 سوال کیږي تاسو نه چې تاسو څوک یاست، تاسو د کوم ځای څخه راغلي یاست، تاسو د پناه غوښتنه چې کوئ ولې دغه پناه غوښتنه تاسو ورکوئ، که چیرې اصلي هیواد ته تاسو واست او بیرته تاسو ولیږو نو تاسو ته کوم خطر شتون لري، او ستاسو د کورنۍ په هکله باندې چې ستاسو کورنۍ څوک دی، هغه د غړي تعداد، هغه ټول موضوعات، او په آخره کې هم ستاسو د روغتیایي وضعیت په هکله باندې پوښتنه کیږي. دا هغه 6 مهم سوالونه دي چې په اوله یا کوچنۍ انټرویو کې تاسو نه د مهاجرت اداره دا پوښتنې کوي. ډیره مننه. انشاءالله چې زموږ اوریدونکو دا بخشي سوالونه دغه حل شوي اوسیږي. زموږ دویم سوال هم د اول سوال په اساس دغه په مغه په ادامه دی. د بین المللي قوانین او کنونسیونونو په اساس په مشخص ډول که تاسو وایي چې کومه کیسونه قبولیږي او یا هم یو څو نمونه یې که موږ سره شریک کړئ. او بالکل دا ډیر ښه سوال دی او اکثرا هیوادوال هم دغه پوښتنه کوي چې موږ باید کوم کیسونو ته باید درخواست ورکو کله چې دوی اروپا ته راځي یا هر بل هیواد ته چې دوی ځي د اروپا نه بغیر، امریکا، کاناډا، استرالیا، هر بل هیواد ته ځي. ګوره د بین المللي قوانین او هغه کنوانسیونونه چې د مهاجرت او د پناهندګۍ لپاره دي او دوی حمایت لپاره دي، خصوصا 6 موارد کې دوی وایي چې دا هم ما په یو ویډیو کې تاسو سره شریک کړی چې تاسو باید په 6 دلایل ولرئ چې کله تاسو راځئ بل هیواد کې تاسو سیاسي پناهندګۍ یا غیر سیاسي پناهندګۍ ورکوئ. نو هغه 6 دلایل اول هم دغه سیاسي موضوعات دي چې تاسو د سیاسي تهدید یا له خطر له وجې نه، بل ښاغلی جسی صاحب د هغه له وجې نه دی، د مذهبي که چیرې تاسې د مذهبي مشکلاتو له وجې نه راځئ، او بیا هم اجتماعي موضوعات دي، جنسي موضوعاتو له کبله دي. مثلا ځینې موږ او تاسې داسې خلک دي چې هغوی نه نارینه دي نه ښځینه دي، په افغانستان کې ژوند کوي، دا د الله تعالی مخلوقات دي، الله تعالی خلق کړي دي، خو ولې هلته د ځینې جنسي ځورونې له کبله دوی نشي اوسېدلی. او بل هم اعتقادي موضوعات دي او د اقلیتونو موضوع ده. نو دغه 15 موارد دي چې تاسې که چیرې په دغه موضوعاتو کې غوښتنه وکړئ نو تاسو د یو پناهنده په حیث حسابیږئ، او د دې موضوعاتو نه که نور موضوعاتو کې تاسو راځئ خپل کیسونه ورکوئ نو دا د پناهندګۍ کیس پیس نه قبلیږي. اوکې،
ډیره زیاته مننه وکیل صاحب، یعنی د دې معلوماتو نه ما هم ډیر شیان زده کړ. دریم سوال هم زه فکر کوم چې دا هم ډیر مهمه سوال دی. زموږ هیوادوالو ویل دي چې غټ انټرویو یا هم دویم انټرویو چې هغه کې په تفصیلي شکل سره سوالونه پوښتنه کیږي، په هغه کې کومه سوالونه مطرح کیږي که په احتمالي ډول سره طبعا موږ دقیق نشو ویلی، د تاسو د خپل د تجربې د مخه که موږ ته ووایي چې څو سواله بي یا لږ تفصیل ورکړي. مننه سخیزاده صاحب. البته دغه مهم او اساسي سوال هم دغه و چې تاسې غټه انټرویو کې کوم سوالونه راځي او په دې به موږ وغږیږو چې غټه انټرویو څنګه ترسره کړو چې تر څو موږ بریالی شو. نو په غټه انټرویو کې په مجموع کې دغه د اروپا اتحادیې کوم هیوادونه چې دي، زه هغه سوالونه دوی سره مطرح کوم چې تقریبا همدغه سوالونه په ټول هیوادو کې لکه جرمني خصوصا په سویډن، په ناروی، په بلجیم، په اتریش او په فرانسه کې اکثرا همدغه سوالونه مطرح کیږي. نو زه به دا سوالونه تاسو سره شریک کړم، خو تاسې حوصله مندي غواړم. البته دا سوالونه ډیر زیات دي، نو زه کوشش کوم چې ټول د خط له مخې نه په ډیر سرعت تاسو ته ووایم. تاسو بیا پاسته کولی شئ چې ویډیو ځان ته په قراره هم واورئ او یا هم انشاءالله کوشش کوو چې ټول یې نشم ویلی، ولې نور سوالونه چې پاتې کیږي هغه به زه په متن کې تاسو سره شریک کړم. په مجموع کې دا 15 تر 18 سوالونه دي چې دې کې تاسې د هر کیس په اساس بیا تفاوت کوي. دا هم په یاد دي چې د کیس په مطابق تاسو نه سوالونه کیږي، ولې عمومي سوالونه داسې دي چې د خپل هیواد د پرېښودلو لامل د څه و چې تاسې خپل هیواد خوښې که د وطن مو دغه وطن ته چې راغلی تاسې ولې دا وطن غوره که، په کوم طریقه دلته راغلی، تاسو دلته کله راغلی یاستئ، په کوم ډول راغلی، د پیژندنې جزئیات دې څه دي، ستاسو د مور او پلار نومونه او دنده څه دی، کوم ځای نه راغلی، ستاسو د ستوګنې جزئیات کوم یو دي، کورنۍ مو چیرته ده، دوی تاسو ته څنګه پیښه واقع شوی دی، ستاسو مسلک څه دی، څومره وخت مو زده کړې کړي دي، چیرته مو زده کړې کړي دي او په کوم ژبو مو زده کړې کړي دي. که چیرې تاسې میړه لرئ او یا تاسې ښځه لرئ، د هغې نومونه او څو بچیان لرئ، د هغې آدرس چیرته دی، د میرمنې امنیتي وضعیت مو څنګه په کوم ډول دی، ځکه ته خپله که راغلی تا کورنۍ هلته ده، او که میرمن نه لرئ ستاسې د مور پلار او د ورونو د کورنۍ وضعیت مو هلته څنګه دی، ستاسو د خویندو او ورونو په هکله چې چیرته اوسیږي او چیرته موقعیت لري د هغوی آدرسونه. آیا تاسو د سیاسي فعالیتونه سربیره نور فعالیتونه هم درلودل، او یا که تاسو غیر سیاسي شخص وئ نو تاسو کوم فعالیتونه په افغانستان یا په بل هر هیواد کې چې تاسو وئ تاسو درلوده؟ آیا تاسو په مختلف دورو کې ځورول شوي یاستئ، شکنجه شوي یاستئ؟ که شکنجه شوي یاستئ چیرته، د چا په وسیله او څنګه؟ ستاسو او ستاسو د خپلوانو د سیاسي او مذهبي فعالیتونو په هکله باید تاسو جزئیات ورکړئ چې کوم یو دي. څه وشول چې تاسو په دغه خطرناک حالت ته راغلی؟ مخکې له دې چې نیول شوی یاستئ آیا تاسو زندان ته تللی یاستئ؟ که زندان ته تللی د هغې عامل څه شی و؟ څومره موده په زندان کې وي؟ د زندان نوم څنګه و؟ زندان چیرته و؟ څومره بندیان و؟ د زندانیانو حالت په څه ډول باندې و؟ څنګه ونیول شولې؟ ولې ونیول شولې؟ کوم وخت کې ونیول شولې؟ څو کسان تاسو سره ول؟ دا پوښتنې. او بیا راځو کومې ډلې تاسې نیولې یاستئ؟ که چیرې ستاسې سیاسي موضوع نو کومې ډلې ته نیولی وي؟ آیا پولیس د خیر و شر د مخنیوي لپاره تاسو سره کوم انساني برخورد کړی دی یا غیر انساني برخورد تاسو سره کړی دی د پولیسو لخوا نه؟ آیا ستا له کبله بل څوک نیول شوی دی د هغه نوم؟ کله چې تاسې د هماغه مشخص ځای د مثال په ډول کله چې تاسې لغمان څخه وتښتېدلی، څنګه تاسې دلته راغلی، یا د پاکستان څخه، د ایران څخه، د هر بل هیواد څخه؟ په تیښته کې چا تاسو سره مرسته وکړه؟ د هغه چا نوم چې تاسو سره په تیښته کې مرسته کړی دی، دلته څوک تاسو سره نور ملګري دي؟ تاسو دلته څومره وخت کې نیول شوی یاستئ؟ له کوم ځای، له کومو پولو څخه راغلی؟ دا ډېر زیات مهم ده چې تاسې له بل هیواد نه راځئ، له کومو پولو نه راغلی هغه باید ټول ورته تشریح کړي، او یا د طیارې له طریقې که راغلی، څنګه راغلی؟ آیا تاسو د پیژندګلوۍ کوم نور اسناد لرئ؟ آیا تاسې پاسپورت، تذکره لرئ؟ دا تر ټولو ډېر زیات مهم دی هیوادوالو چې آیا تاسې د پیژندګلوۍ اسناد لرئ که نه؟ دلته که چیرې تا خپل افغانیت ثابت که نو ته د یو افغان په حیث ته بیا اولین سټپ، اولین قدم همدغه دی ښاغلی سخیزاده صاحب چې ته باید خپل افغانیت دې ثابت کړي. بلې هو زه پاسپورت لرم،
زما دغه تذکره ده، زما دغه اسناد دي چې دا زما هویت ثابتوي. او بل هر هیواد نه، یو پاکستانی، یو هندی یا هم که بل هر څوک هغوی هم باید خپل پاسپورت تذکره دا باید ولري. آیا تاسو داسې سند لرئ چې وښیي چې تاسو په خطر کې یاست؟ دا تر ټولو ډیر زیات مهم دی. آیا تاسو په کورنۍ کې داسې څوک شته چې له بندیانو سره تښتېدلی وي یا شکنجه شوی، که یې هغې نوم د هغې ټول معلومات؟ تاسو د سیاسي فعالیتونو څرنګوالی څنګه دی چې تاسو کوم سیاسي فعالیتونه ترسره کړي دي؟ له کومو ادارو سره مو کار کړی دی؟ تاسو کله چې د سازمانونو سره ولیدل کله مو کار پیل کړل؟ ځینې راځي چې موږ بین المللي سازمانونو سره کار کړی، کله چیرته او ستاسې قرارداد د پیژندګلوۍ طریقه څه وه؟ کله چې تاسو یو سیاسي حزب سره یو ځای کیږي د کوم طریق نه؟ د ورځپاڼې له طریق نه، د فیسبوک له طریق نه، یا د کوم نور معلوماتو له طریقه؟ تاسو کله له خپل پاسپورت سره بل هیواد ته تللی یاستئ؟ کوم هیوادونو ته؟ د هیوادونو لیست، ستاسو د پاسپورت رنګ، ستاسو پاسپورت د کوم هیواد څخه دی؟ آیا ته پوهیږي چې هغه د کوم هیواد نه؟ ستاسو د ذهن او روح حالت فعلا په کوم حالت کې دی؟ آیا تاسې وایاست چې تا ته د خپلې ښځې لخوا ګواښ شوی دی، او یا میړه ته د ښځې ته د میړه لخوا ګواښ شوی دی، یعنې د خشونتونو موضوع شتون لري؟ او د دې ترڅنګ آیا تاسې په بند باندې محکوم شوی یاستئ که نه؟ که په بند محکوم شوی یاستئ نو تاسو بیا راځئ کوم زندان، چیرته، څو کاله، څنګه؟ آیا تاسو کوم خپلوان په بهر کې ژوند کوي؟ چیرته؟ د هغې آدرس. آیا کله مو له دې نورو هیوادونو څخه د پناه غوښتنه کړې ده غیر د دغې، مثلا جرمني ته راغلی، د دې نه بغیر نور هیوادونو ته ورغلی؟ دلته اساسي هدف دا دی چې د دوبلینګ موضوع مطرح کیږي. اکثر هیوادوال راځي، سخیزاده صاحب دوی وایي زه والا 2 کاله په جرمني کوم، بیا لاغلم سویډن ته. نو د تاسو کله چې دا ورکوي د دوبلینګ قانون په اساس تاسو بیرته لیږي خپل اولی هیواد ته، که چیرې تاسې هلته ډیپورټ شوی نو اوسئ، یا هم ستاسو کیس په جریان کې تاسې دلته راغلی اوسئ، نو دا هغه ټول موضوعات دي چې ډیر زیات متوجه اوسئ. په دې فکر ونه اوسئ که زه دروغ وایم نو هغوی خو نه پوهېږي. نه، کله چې ستاسې پرونده یا ستاسې دوسیه د هغې هیواد څخه راجع شو نو سب دی د یو تماس سره ستاسو ټول معلومات دلته شریک کیږي، او کوشش مه کوئ چې خپل کیس بیا تاسې تبدیل کړئ یا نور کوم بل شی ووایئ. آخره کې دغه موضوع د همجنسبازي مذهبي اقلیتونو په توګه آیا تاسو ته ځورونه شوې ده، یا خدای نخواسته د اخلاقي موضوعاتو له کبله تاسو باندې کوم تور یا په تاسو باندې کوم چا تجاوز یا دا تهدید شوی استئ په دغه مواردو باندې؟ او له خپل هیواد څخه د تیښتې وروسته آیا د خپل ملګرو، کورنۍ او نور کسان چې هلته پاتې شوي دي هغوی سره تاسې ارتباط لرئ که نه لرئ؟ او نور سوالونه هم شته دي چې دا په مشخص ډول په مجموع کې همدغه سوالونه تاسو نه پوښتنه کیږي. نو کوشش وکړئ چې د دغه سوالونو پر بنا باندې، او بل هر کیس ته مشخص سوالونه دي چې تاسو باید د هغې په اساس خپل جوابونه ورکړئ. البته خوري دغه موضوعات په دویمه یا غټه انټرویو کې ډیر زیات مطرح کیږي. واقعا ډیره زیاته مننه وکیل صاحب. ایله کومه جسی صاحب تاسو هم که سوالونه لرئ مهرباني وکړئ. تشکر صاحب. अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार. मेरा नाम तो पहले ही तमीम जान ने बता दिया. औकाय तमीम जान तशरीफ़ करने दर मौजूद हूँ. जिस वक्त खुशहाल हस्तम का है औकाय तमीम साहब हम करशन हस्तम आज खाना मिला जान खुश में कर लطف कर दे از قلب خود تشکر میکنم که شما سلامت باشین جزیره کار و وکیلا که شما همچنان کار میکنیم. وکیل صاحب سوال ما است که اگر شما اجازه بدین بفرمایید که یک کدام بینندگان که هستن بیننده ها که سوال میکنن از ما یگان میگن در پنجابی چرا نمیگین یا در اردو چرا سوال مهربانی بگین بفرمایید. شما اجازه شما باشه که ما یک سوال از پرسان کنیم. مهربانی. कई लोगों के सवाल हैं हमारे पास, वो पंजाबी भी से मिलते जुलते हैं क्योंकि मैं उर्दू में इसलिए बता रहा हूँ कि वो पंजाबी भी उर्दू जानते हैं और जो उर्दू वाले वो पंजाबी कम जानते हैं. एक शख्स असलन वकील नहीं है, बिल्कुल उसको मौज़ूआत का कुछ पता ही नहीं है. अगर एक शख्स को पूरी जानकारी नहीं है, तजुर्बा नहीं है, वो शख्स उस टाइम क्या करे और अपने केस को
अच्छे तरीके से कैसे बनाएं और आप इसके बारे में क्या एडवाइस देंगे? बिल्कुल हमारा मशवरा जो है इसके लिए, तो इससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप अगर इसको पश्तो में या दरी में ट्रांसलेट करो कि सब हमारा जो दोस्त है और जो लोग देख रहे हैं तो उसको समझ आ जाए. बिल्कुल. وکیل صاحب اگه اجازه تان باشه این سوال به فارسی پرسیم کنم. مهربانی. ممنون. یک شخص اگر اصلا وکیل نباشه، از این موضوعات هیچ آگاهی نداشته باشه، درباره قوانین هیچ نفهمه و یا هم سواد کافی نداشته باشه و اصلا درباره قوانین مهاجرت نفهمه، پس او باید چی کار کنه؟ مشوره شما باید تو اشخاص چی هستن؟ بسیار زیاد مهم است. تشکر اول از سوال بسیار خوبتان. واقعا سوال بسیار خوب است. مهمتر از این زمانی که شما از موضوعات آگاهی ندارین و اصلا نمیدانین، واقعا همه جامع الکمالات نیست که از تمام سوالات و موضوعات مهاجرتی یا هم پناهندگی آگاهی داشته باشه. اولین پیشنهاد ما است که قبل از اینکه شما وارد یک کشور میشین کوشش کنین که با یک وکیل، یک مشاور خوب مشوره کنین. دوم، موضوع پرونده تان با اونا ارائه کنین که چون خطر شما از کدام ناحیه است. ما گفتم که 6 موضوعی که به اساس مهاجرت و پناهندگی پذیرفته میشه، او موضوعات دلایل سیاسی، مذهبی، اجتماعی، اقلیت های مذهبی و یا هم گرایش های جنسی، این چیزایی است که اینا بر پرونده تان اگر در این موارد باشه میتونه که بر پناهندگی درخواست بتن. بعضی هموطنان ما یا از سایر کشورهایی که میان مراجعه میکنن پرونده هایشان یا کیسایشان به این موارد ارتباط نداره. زمانی که درخواست میتن دلایل شخصی، دشمنی، میان کیس خود ما والا دشمنی شخصی دادم بابت از او ما فرار کردیم، پدر ما نظامی سیاسی بود ما به خاطر از او اینجا آمدیم، در حالی که ایدر نمیفهمه که پدر از این واجد شرایط است. نه، اگر این از دلیل فرار نظامی یا همه موضوع دیگه باشه. دیگه در این عرصه باید بسیار زیاد متوجه باشن. قبل از اینکه میان مشوره با یک وکیل یا مشاور خوب داشته باشن، پرونده خود آماده کنن و بعد از پرونده امو عنوان کیسشان باید انتخاب شود که از این 6 موارد با کدام مورد اینا درخواست میتن. اگر شامل از این 6 موارد نیست، پس مشوره ما است که امو مسیر خود تبدیل کنن از طریق دیگه، از طریق کار درخواست اقامه خود بتن، یا هم از طریق پیوند فامیلی درخواست اقامه خود بتن، یا هم از سایر طریقه و شیوه هایی است که اینا با مراجعه با یک مشاور و یک وکیل خوب میتونن که همراهشان همکاری کنن. یک سوال دیگه، یک پرونده خوب کدام پرونده است؟ پرونده خوب یا دوسیه خوب همون پرونده است که این مستند با اسناد باشه. اسناد هم اسناد قاطعه باشه، زیاد هم اسناد مستنبطه در اونجا وجود اگر باشه خوب است، حمایت کنندهش است، ولی اسناد قاطعه داشته باشه. این بهترین پرونده است. اگر یک شخص باید دلایل شفایی را ارائه کنه، باز این ما اثبات دلایل شفایی بسیار زیاد مشکل است و اعتماد هم وجود نداره. به او خاطر پرونده خوب که مستند با اسناد باشه، با ارائه دلایل باشه و اسناد هم اسناد قاطعه و اسناد دقیق و قانونی باشه، نه اسناد غیر قانونی یا اسناد جعلی و تزویری. اگر در اسناد جعل و تزویر و فریبکاری میشه، البته این از جمله جرایم بین‌المللی شمرده میشه و جعل و تزویر دیگه. به او خاطر پیشنهاد من است که شما زمانی که درخواست بر پناهندگی یا مهاجرت میکنین، بهتر از است که شما باید اسناد دقیق و اسناد درست باید ارائه کنین و او میتونه که یک پرونده خوب باشه. تشکر وکیل صاحب. در پرونده ها کدام اسناد بسیار معتبر است تا کسی پناهندگی ما پذیرفته شد؟ اگر یک شخص اسناد نداشته باشه چی باید کنه؟ بسیار زیاد تشکر جسی سر که واقعا بسیار زیاد سوال خوب است. اگر کدام اسنادها خیلی زیاد مهم است و یا هم او اساسی ترین اسناد است. اولین اسناد به خاطر تثبیت هویت است. پاسپورت، تذکره
زمانی که شما درخواست میتین پاسپورت تذکره کمک به این میکنه با کیستان 50-60% شما هویتتان تثبیت میشه. زمانی که هویت تثبیت شد کشور تشخیص میشه. اگر من میگم که من از افغانستان هستم پس خطری که فعلا در کشور موجود داره نسبت به سایر کشورها بسیار زیاد خطر فیصدیش زیاد است. اگر ما از سومالیا میگم خدا از عراق یا هم کشورهای دیگه که در معرض خطر هستند یا هم اونجا خطر بیشتر بر شما است، او از کجا تثبیت میشه؟ از اسناد تثبیت کننده هویتتان یعنی افغان بودنتان. بعد از او کدام پرونده را که شما باز میکنین بر از او باید اسناد، مثلا میاین ما یک نظامی استم، نظامی باید کارت نظامیش پیشش باشه، کارت اصلی نبود کاپیش باید باشه، کارت بانکی که بر از پول حواله شده من حیث یک نظامی او باید همراهش باشه. اگر کارت نبود کاپیش کفایت میکنه و شما بانک استیتمنت دارین از هر بانکی که اینا ایمیل بتن برشان رایی میکنه که بله اینی مقدار پول در اینی اکاونت از اینی مرجع یا وزارت دفاع یا وزارت داخله یا امنیت ملی یا هم سایر مراجع نظامی که در هر کشوری باشه بر از اینا پرداخته شده. و علاوه از او شما باید اسنادهایی باشه که پیش شما که هویتتان حمایت کنه و پرونده تان قرارداد کارتان باید باشه. مثلا شمایی که ارتقا شدین به اساس چی ارتقا کردین، اسناد از او و پهلوی ازی اگر تصاویرتان و ویدیویتان هم باشه بیشتر شما را کمک و حمایت میکنه. دقیقاً. سوال دیگه نیست از ما، کدام سوال دیگر نیست. کدام شما برای ما ببخشین چیزی را که سخیزاده صاحب بسیار زیاد مهم است، امو مواردی که نباید در اینترویو گفته شود او را به طور خلاصه میگیم. 5 موضوع است که بسیار زیاد مهم است. اولی که مطابق سوال باید جواب ارائه شود. زمانی که سوال میشه باید مطابق از شما باید جواب ارائه کنین. اکثر هموطنان ما سوال یک موضوع است ولی اونا تشریحات میتن که در هر تشریح دیگه اضافه میشه و مشکل برشان ایجاد میشه. دوم، اسنادهایتان ارائه کنین که او خواسته شده شما. از شما اگر پاسپورت و تذکره خواسته شده امور را ارائه کنین. اگر ندارین برشان میگین که فعلا نزد من نیست. کوشش نکنین که سرتیفیکیت ها و تقدیرنامه ها و هزار اسناد دیگری که اصلا مرتبط به پرونده نیست او را ارائه نکنین که بر خودتان مشکل ساز میشه. سوم، زمانی که اینترویو میکنین شما و اصطلاح عادی ما سخیزا است که چلک نپرتین با اموانلگری یا کیس ورکری که با شماست گوش بگیرین که اول سوال از اونا چیست، چلک اندازی نکنین، مداخله نکنین در مصاحبه یا هم در زمانی که اونا صحبت میکنن. و سوم موضوعی که بسیار زیاد مهم است، زیادتر اخلاقی است و تربیوی است، کوشش نکنین که برای هندلگری یا کیس آفیسرتان به کلمه تو را خطاب کنین. یو یا تو یا شما باید بگین. و اگر شما سوال شده باید تو گفته شود. کلمه تو یا کلمه ت یا یو از اینا لطفا جلوگیری کنین و بیشتر مؤدبانه باید برخورد ما و شما باشه. و در آخر هم یک شخص غیر فعال نباشین در اینترویو که هر چیزی گفت خو برده متششته می باشی و جواب درست نداری. شخص اکتیو باشین. اکتیو کدام شخص فعال؟ اسناد خود از قبل آماده کرده باشه، کاپیش گرفته، کیس خود آماده کرده، تحریری پیش خود نشته کرده که باز اگر اونجا پیش سوال میشه که فراموش نکنه تاریخایش تحریری بر خود آماده و نشته کرده که اونا بفهمن که شخص فعال است، درخواستش مهم است، نشستش مهم است، به او خاطر با آمادگی کامل ای اسناد ارائه میکنه. باید یک شخص فعال، غیر فعال نباشید. البته همین 5 موضوعی است که باید در اینترویو متوجه باشید. بسیار با یک اصلا یگان تا که میاین اینجا مشوره میگیرن، میگه که ما که میریم اداره مهاجرت یا از کاتوار که در هر دفتر یک دولتی اگر که نگیرشون میخواه که یک مثال آیدی کارت بده و کل برگاش برش خود بده چیزی که کار داره امور بده. بله. و این هم دلیلش چی است جسی صاحب که اونا قدر بالایشان لود و بیربار زیاد است که اونا به مو کار اضافی وقت ندارن که مو ورق اسکن کنن پرنت کنن اضافه گیره. و ما تو مثلا اسکیجول خود قسم جور کردن که به یک نفر 5 دقیقه وقت داره اموس سوالای 5 دقیقه رو میکنن. دقیقاً. دیگه از وکیل صاحب بسیار زیاد تشکر میکنم واقعا که قدر موارد مهم شرح کردن که من خیلی زیاد یاد گرفتم. چون از روزی که من با دفتر دین یولیس بیرو کار آغاز کردیم خیلی از اعضای فامیلم با من به تماس میشن و از من بعضی سوالا میکنن و من امروز خیلی به معلومات افزوده شد که سوالای بسیارشان نمیتونم که من از این طریق حل بسازم. یک جهان تشکر.
قدرمنو هیوادوالو که تاسو هم په نور موارد باندې لکه داسې چې نن موږ په انټرویو کې تاسو سره دغه د انټرویو په حق له دا برنامه مو جوړه کړه او زه فکر کوم چې او مطمئنه یم چې دا به تاسو سره ډېره مرسته وکړي تاسو تر څو د خپل انټرویو په سمه توګه سرته ورسوئ. همداسې تاسو کولی شئ چې په هره برخه کې چې تاسو اړتیا لرئ هغه د خپل کومنټونه د خپل سوالونه زموږ د انټرنیټي صفحاتو زموږ د ټلیفون شمیرو په واسطه موږ سره شریک کړئ تر څو موږ تاسو ته داسې یو مفیده او داسې یو برنامه جوړه کړو چې تر څو د تاسو هغه ستونزې حل شي. زه بیا هم یو ځل د وکیل صاحب څخه او د خپل همکار څخه ډیره مننه کوم چې د خپل وخت موږ ته پرېښوده. تشکر هموطنای عزیز. فقط یک مورد ما میخوایم بگوییم که چون خودم هم یعنی اینترویو داشتیم، اینترویو مهاجرتی داشتیم، هیچ وقت دروغ نگویید. دقیقاً هیچ وقت دروغ نگویید ولو اگر شما بفهمین که مو راستتان به قضیه تان یا به پرونده تان مشکل ایجاد میکنه ولی هم راست بگویید. یک موضوع دیگه هم که آنقدر جلکاری و کیس های دروغی عامیانه بگوییم زیاد شده که پیدا کردن راست بسیار کار دشوار شده. از این خاطر ما همیشه وقتی که دوستای ما به ما زنگ میزنن و ما همراهشان به تماس هستیم میگیم که کوشش بکنین وقتی شما کیس پناهندگی جور میکنین یا هر نوع کیس دیگه اسناد دقیق و درست پیشنهاد کنید. در غیر صورت به همه سازمان ها چی یک سازمان بزرگ باشه چی یک دفتر حقوقی کوچک باشه مشکل ایجاد میشه و به پرونده خودتان خیلی ضرر میرسانه. تشکر از شما، وقتتان خوش. دفتر دین یوریست بیرو که در والگاتن سولنا موقعیت داره همیشه همکار شماست در بخش مشوره دهی، در بخش پرونده‌های مهاجرتی. ما همیشه در خدمت شما هستیم و ما همیشه گفتیم که قضیه‌های اصیله ما به شکل رایگان پیش میبریم. دیگه تشکر باز هم از شما و از همکارای. تشکر از شما، ډیره مننه. کور مو ودان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. وقت خدای پامان. وقت شما خوش. وقت خدای پامان.